آیرلینډ لوبډله هند ته رسېدلې ده. دا چې لوبه به کله وي، په کوم ټلویزیون به لایف وي، افغان مینوال ولې غوسه دي، دا او دې ته ورته نورې خبرې راسره په همدغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو راسره تر پایه وګورئ ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو. یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوو. د آیرلینډ کرکټ ملي لوبډله د افغانستان سره د 3 شلوریزو لوبو لړۍ ترسره کولو لپاره د هند ډیلي ښار ته رسېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلینو د آیرلینډ لوبغاړو هرکلی کړی دی او خبرې ورکړې دی چې آیرلینډ لوبډله د نړیوالو شلوریزو لوبو ترسره کولو په موخه نن سهار د هندوستان ډیلي ښار ته ورسېده. دغه لوبه چې د افغانستان په کوربتوب په هند کې ترسره کیږي د مارچ په 8 8 او 10 نیټه به د هند د اتر پردیش ایالات په ګریټر نویډا میدان کې ترسره شي. د یادولو ده چې 2 ورځې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ یوې سرچینې ته ویلي و چې د هند د اتر پردیش ایالات د کرکټ اسوسییشن افغانستان کرکټ بورډ ته په ګریټر نویډا میدان کې د لوبو اجازه نه ده ورکړې. په همدې خاطر 100 ورځې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ اجراییه مشر لطف الله ستانکزی هم هند ته تللی او ویل کېدل چې په ډیرو ناستو کې هم ورته منفي ځواب ورکړل شوی دی. د اتر پردیش کرکټ اسوسییشن د کرکټ بورډ اجراییه رئیس ته ویلي و چې د هغوی د پوهنتون په میدان کې د لوبې ترسره کړي. خو اوس یو ځل بیا کرکټ بورډ په خپل راپور کې ویلي دي چې لوبې به د ګریټر نویډا میدان کې په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. له دې ښکاري چې ښایي کرکټ بورډ په یاد میدان کې د لوبو ترسره کولو اجازه ترلاسه کړې ده. د یادونې ده چې د آیرلینډ لوبډلې هند ته تر رسېدلو په اړه د افغانستان کرکټ بورډ له رسمي فیسبوک پاڼې څخه پوسټ شوی دی چې یاد پوسټ ته ډېره منفي تبصرې شوي دي او د کرکټ مینوالو په کرکټ بورډ سختې نیوکې کړي دي. د کرکټ بورډ له فیسبوک پاڼې مو درته د کرکټ د مینوالو یو شمېر خوندورې او په زړه پورې تبصرې بیانوم چې دلته یې راسره کتلی شي. د اسامه نورزی په نوم یو فیسبوک کاروونکي د کرکټ بورډ پر دغه پوسټ لیکلی دي: ستاسې ورسره ښه ساعت تیر دی د آیرلینډ او زیمبابوې سره. د ستا مینه په نوم له یوه اکاونټ لیکل شوی چې د نیوزیلینډ او انډیا پیچونه به یو شان وي او که فرق لري. نوموړي ښایي دا خبر د هغه خبرې په یادونه کړې وي چې د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزۍ په یوه مرکه کې ویلي چې د استرالیا او متحده عربي اماراتو پیچونه یو شان دي. د نوید اختر په نوم یو کس بیا پر کرکټ بورډ نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د نړۍ ټولې سترې لوبډلې زموږ په تمه دي او له پاکستان سره بیا موږ لوبې نه کوو. خو فرید الله فکري بیا د تمریناتو په ترسره کولو د مصرف شوو پیسو غوښتنه کوي او وایي چې آیا له کرکټ بورډ نه به څوک د دې پیسو پوښتنه وکړي. د امامیر فرزان په نوم یو کس بیا د یاد پوسټ ته لیکلي چې ما ویل لوبې نه کوي ځکه یې لوبډله نه ده رالیږلې، زه ښه ده چې ورسېدل. نو دوستانو که چېرته تاسو د کرکټ بورډ رسمي فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او کمنټونه تاسو خپله وګورئ، خپله به د خندا نه ورته شین شي، نو تاسو دلته لاندې کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.